السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کوم کس چې د ماسخوتن منځ په جمع سره وکړي او بیا 4 رکعاته نفل وکړي مخکې د جماعت د وتلو نه، نو د دې ثواب برابر دی سه حصه د لیلة القدر سره. رواه الطبراني. سبحان الله. یعنی د دې مبارک حدیث مطلب دغه دی چې څوک د ماسخوتن منځ په جمع سره ادا کړي بیا سنت او وتر هم ادا کړي، د هغه نه پس 4 رکعاته نفل په یو نیت سره ادا کړي، نو د دې ثواب دومره شو چې گویا دغه کس 4 رکعاته نفل د لیلة القدر په شپه کړي وي. نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې قرآن کریم کې د لیلة القدر په اړه څومره فضیلت راغلی چې د لیلة القدر شپه چې ده د 0 میاشتو نه بهتره ده. یعنی د لیلة القدر شپه د 10,000 شپو نه بهتره ده. که ته د لیلة القدر په شپه 1 رکعت نفل ادا کړې او په نورو شپو کې 10,000 رکعاته نفل وکړې، دغه 1 رکعت د هغې نه بهتره دی. نو دغسې دغه 4 رکعاته نفل پس د ماسخوتن نه وکړی شي. افسوس نن سبا خلک د دې نه غافل دي. باید مونږ او تاسو په دغه باندې همیشه والی وکړو او الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه نفل هره شپه وکړو. آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.